روایاتو کې راځي چې نجران کې عیسایانو او د نجران عیسایان د دې نه خبر شو چې په مدینه منوره کې الله تعالی یو پیغمبر پیدا کړی. د نجران د عیسایان اصل کې د یمن د عیسایانو سره متعلق خلکو او یا د حبشي چې نن سبا ورته خلک ایتوپیا وایي، د ایتوپیا او د حبشي د عیسایانو سره متعلق خلکو او په نجران کې پس زمانه کې يهوديان اوسېدل او دا يهوديان یو غټ خار ما په خپل باندې لیدلې د نجران ته تلو اصحاب الاحدود وتوي قتل اصحاب الاحدود. دا عیسایان راو لګېدل دا يهوديان ټول اوجل او یو روایت کې راځي چې مشرکانو دا بادشاہ د مشرکانو نه راغلی او یو انسان یو ماشوم پکې ایمان راوړ. واقعیت تفصیلی دا غي تنظیم ایمان چې کله راوړ دا غي د وجه نه بادشاہ راو لګي دا ټول خلک په اور کې نه ور واچول. دا ماشوم د وجه نه دا ټول خلک مسلمانان شو، یعنی مسلمانان نه مراد د هغه وخت اسلام یعنی عیسایان شو. نو د اصحاب الاحدود متعلق دو روایات، یو دا چې دا يهوديانو او عیسایانو سوځولي، دویم دا چې دا عیسایانو مشرکانو سوځولي. خو به هر حال په نجران کې بیا عیسایت راغی او نجران په جزیرة العرب کې د عیسایت یو ګړو ګرځید. یمن کې عیسایانو، نجران کې عیسایانو او د غنور اطرافو کې عیسایان ډېر په قوت او طاقت سره راغله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبري یې راله نو د عالمانو د عیسایانو د عالمانو یو ډله سره د قومي مشرانو د نجران نه راله. دوی چې کله راله مدینه منورې نه داسې بار ډیرې ولګوله را دننوتل نه مالدار خلکو خپل خرچه خوراکي په خپل باندې کو مکاتبت یا مراسله یا خبري گفت و شنید جرګه یا لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شروع. حضور صلی الله علیه وسلم متو فرمایل چې ایمان راوړې ظاهري پیغمبري مده پیغمبرانو نه بس تاسو ایمان راوړې دا اهل علم یعنی دا هغه زماني عالمانو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره دا چې چل وو کو چې مناظره وکړو ځکه دوی عربو به علم خلق غنل او مناظره وکړو په دې لیکلو کې په دې تلو راتلو کې درې سلور خبره دا شروعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مرګورو د خلینه یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خطوطونه چې دوی ته دا پته ولګیدا چې شخصیت سره الهي علوم دي د جبرائیل علیه السلام علوم دي وسره موږ د سره مناظره نشو کولی. ویزه دا چې چلبو کو چې مباهله بو مناظره او مباهله باندې ځان لک پویوي ښه مناظره دې ته ویل کیږي چې د حق ته پاسه د پاره را پاسي او د باطل خلاف ادرګي او په دلیل باندې د باطل خلاف استدلالاتو کې نو دې ته موږ په خپل اصطلاح کې مناظره وي. مناظره یو جائز کار راغلی دی د قوي سړي لپاره، د هر هغه کس لپاره چې په علم باندې پیږي په دلیل باندې پیږي او قوت او طاقت ول الله د علم او د دلیل ورکړي وي نو دا یو جائز کار راغلی دی، دا هیڅ ناجائز کار نه دی. دا هر هغه سړی مناظرې ته ناجائز وي چې سړی په خپل باندې نشي کولی، نو چې نشي کولی نو بیا وی چې لکه ناجائز دی. نور مناظره دا جائز کار راغلی دی. خو په دې مناظره کې د کسانو ته پته ولګېږي چې مونږ جرکیږو یعنی بیلات کو نو دې سره بیا یو بل کار دی مباهله ورته وایي. نوم ځان سره یاد ساتئ څه مباهله چې راغلی دی. مباهله دا ده چې اهل الحق او اهل الباطل براشي د الله دربار کې به ودرېږي
او اهل الحق بم دعا وکي او اهل الباطل بم دعا وکي او د اهل الحق او د اهل الباطل د دې دعا دا وجنه داسې دعا وکي چې څوک په حق باندې غیله دی الله خیر ورکړي او چې څوک په ناحق یې الله دې ذلیل او خوار یا خوار کې مړ دي بس الله تعالی به د خیر فیصله وکړي. دا زموږ کابرینو د قادیانی سره کړي دي ډېرې کړي دي. زموږ په مشرانو کې حضرت ګولډي شریف مهر علي شاه صاحب مناظره هم کړې ده او مباهله هم کړې ده. مې مناظره کړې ده او مې مباهله کړې ده. عطا الله شاه بخاري صاحب ته ویل کېږي زموږ په کابرین دیوبند کې ډېر لوی سړی تېر شوی دی. هغوی مناظرات هم کړي دي هغوی مباهلې هم د قادیاني سره کړي دي. او بیا په یو مناظره کې د کاندېلي مولیانو علماء هغوی مباهله وکړه نو دا مباهله وشوه چې یا الله پاکه 6 ورځې کې دی هغه کس هلاک تباه برباد شي کم چې ناحقه وي. نو 6 ورځې کې بیا قادیاني په ټټۍ کې نه مړ شو. دا مونږ چې قادیاني په ټټۍ کې نه مړ شو نو د دې څه مقصد دی؟ د دې دا مقصد دی د اسهالو په بیمارۍ باندې مبتلا شو خېټه خراب شو. نو چې خېټه خراب شو نو تور نو د ضعف توجه نه بیا په باتروم کې په ټټۍ کې مړ شو. انسان د کېږي خدا الله دغه د شرمول یو بندوبست کړي الله شرماو. مباهله بنن سبا نه کېږي دا ځان سره یاد ساتئ. په فروعاتو کې به مباهله نه کېږي. معرف القرآن کتاب تصریح کړی دا چې مباهله بنن سبا نه کېږي خاص کر په فروعاتو کې به نه کېږي. فروعات دې ته وایي چې ته چاته وایې چې یاره رفع الیدین شته او رفع الیدین نشته او ته وایې ځکه رفع الیدین نه وي دا یو ښځې خبره خاوند ته وایي بس خیرې کومه کار دې خراب کړی دی وي ښه کوه وایي که دا کار ما کړي نو ما دې الله تعالی کونډه کړي او که دا کار تا کړي نو تا دې الله تعالی مړ کړي. نو خو ځان ته خو هېڅ مونه وي د ظالم لور که که دا کار ما کړی وي که دا کار تا کړی وي نو تا دې الله مړ کړي او که دا کار ما کونډه کړي که دا کار ما کړي نو ما دې الله کونډه کړي. نو دواړو ستر حالاتو کې بلا د خاوند په سر را پرېوته. نو دا خبره مې د څه نه کوله نو مونږ د وابیانو سره که چېرته په رفع الیدین باندې مباهله کوو نو مونږ به ورته ویو که چېرته دا کار که دا ترک رفع الیدین حقي لکه زمونږ مذهب نو مونږ نه دی الله تعالی خیر و برکت راکړي. او که دا رفع الیدین حق نه دا ترک رفع الیدین حق نه رفع الیدین حقي نو تاسو د الله تعالی لنی پاکستان نه روکي. تاسو په بیا پې نه شوې کله مقصد بیدارې ځان ته خیرې مه کوه ځان ته ولې خیرې کړي. خو نن سبا به په فروعاتو کې مباهلې نه ښه په اصولو کې دا د انبیاو کار راغلی د مباهلې د انبیاو کار یا چې ډېر زیات مجبوره شي لوی عالم وي لوی ولی الله مجبوره شي. زمونږ څونه اکابرینو دیوبند چې کړي دي نه هغه لوی اولیاء الله علماو او عام عمومي حالت کې به مباهله نه کوي. خو نجران د عیسایان راولګېدل او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې داسې چل کوو چې مباهله کوو. مباهله دا یو دا پلان کې ځای دی په دې پلان کې ځای کې به تم راشي او موږ به هم راشو. ته به خپل مشران یو دوه درې ملګري دوستان ځان سره راولي موږ به هم یو خپل مشران دوه درې ملګري دوستان راولو. ته به هم خیرې وکړي چې څوک په ناحق دی الله نه تباه کړي او چې څوک په حق دی الله نه فتح ورکړي. او موږ هم خیرې وکړو چې څوک ناحق دی الله نه تباه کړي او چې څوک په حق دی الله فتح ولا ورکړي. د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا خوښه شوه چې کله روتل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روته مباهلې له روته نو مونږ امام حسن امام حسین حضرت علی صاحب فاطمه صاحب دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې اهل العبا ویو. څه ورته ویو؟ اهل العبا. اهل العبا پیژنئ؟ اهل العبا د چپنې خاوندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چوغې خاوندان. حضرت علی صاحب وسره را روان دي حضرت فاطمه صاحب ته نشاته ده
او حضرت امام حسن صاحب په یو جیب کې دی او امام حسین صاحب په بل جیب کې دی غټه چپنه وه یا جیب نه مراد دا دی چې امام حسن صاحب یو طرف ته او امام حسین صاحب بل طرف ته او په هغوی باندې یا ګرمي وه یا باران وه هغوی باندې دا چپنه داسې اچولې وه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې دا چپنه اچولې وه دا چغۍ پې اچولې وه چې کله را روانو رالل ودرېدل میدان کې نو دوی مخکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو لیدلی وی دا څوک دی وی دا محمد دی صلی الله علیه وسلم وی دا څه وی دا نورې څوک دی وی دا یوې زوم دی یوې لور ده او دا دوی نوسي راغلی دي دې خوا شوي ګورې خیرې ونه کې که خیرې هم وکړې ګورې داسې مخونه دي او داسې د لوی حیثیت خاوندان دي او داسې برکاتونه الله ورکړي دي که لاس یې اوچت که نو د دنیا په سر باندې به یو عیسایي پاتې نشي دا یاد ساتئ ګور خیرې ونه کې مباهله ونه کې مباهله ونه کړه واپس لاړل خو برکت او خیر او نورانیت د دې مخونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام حسن صاحب د امام حسین صاحب د حضرت فاطمه صاحب او د حضرت علی صاحب د مخونو مبارک هغه نورانیت داسې نه راغلی هغه خیر یې داسې نه راغلی چې د هغې د وجې نه مباهله ونه شوه او الله تعالی فتح او الله تعالی عزت اسلام نه راورکه دې ته مونږ خاندان او اهل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دو حدیث دي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما ما تاسو کې دو څیزونه پرېښودي دي څو پورې چې تاسو په هغې باندې عمل کوئ تاسو به ګمراهان کېږئ نه یو حدیث راغلی دی کتاب الله و سنتی یو حدیث داری ما تاسو کې د الله کتاب پرېښودلی او سنت مې نه کې پرېښودلی تاسو څو پورې د الله په کتاب باندې او په سنت باندې عمل کوئ د الله د کتاب احکامات او د سنت زما احکامات قبلوي تاسو کې به الله تعالی گمراهي مجموع من حیث المجموع به امت گمراه کیږي نه غوړي د آیات سره سو پوری چې د الله په کتاب او په سنت د رسول الله سلام عملی امت پر گمراه کیږي دا تان سره یاد سات دویم نمبر حدیث داری ترکت فیکم امرین لتدلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و اهلی او ما د خپل خاندان والا پری خو دي خو د خاندان والا نه مراد شیعاګان نه دي ګوري ښا او کنا سره چې شیعاګان ته نه مراد مونږ یو ځل تلیو تمرا سره په دې باندې موږ ډېر زیات خبر راغلیو چې په دې پنجاب کې ډېر لوی لوی بزرګان او د بزرګانو د بچي شیعاګان شوي دي موږ ته د اوچ مخدومان سوي تاسو دواړه را سره وای کنه د اوچ مخدومانو زینو ته چې لاړو نو خو شاسونه خاندان والو نوسیه چې راغلی او غوي ټول شیعاګان شوي یا کورم الله د میر دین جمعات کې نکم سنی تیر شوی نو تاسو لاړې څه شي وي مونږه سیدانی نو چې وي مونږه سیدانی نو د سعادتیت او د سیدانې له وجه نه څه شي شیعاګان شي دندې ته چې لاړو لال شاه دندوي صاحب ته هغلته خلک روغ جوړ سنیان څه شي شیعاګان شي یا خدای مغرق نه کولی شیعاګان شي مونږه سیدانی او چې سیدانی نو مونږ شیعاګان نه ستانه غټ سید د ګوړی شریف مهار علی شاه صاحب راغلی تانا غټ غټ لوی سیدان دا سونه اولیاء الله چې راغلی دي پیر بابا سید راغلی کاکا صاحب سید راغلی په یو روایت کې یا ارجح داري خو بس خیر دی پیر بابا سید راغلی سید علی ترمذی صاحب سید راغلی د ګوړی حضرتان مشران ټول سیدان راغلی ډېر لوی اولیاء الله سیدان راغلی دي نو هغه شیعاګان شوي دي نه دي شیعاګان مونږ به شیعاګان کېږو نو خو محبت په د حضرت امام حسن او د حسین سره ساتو زه په دې باندې خفه یم داسې چې زمونږ د اهل سنت والجماعت دا داسې ډېر په شوق او په ذوق سره د امامانو د محبت خبرې نه کوي د اهل بیتو د محبت خبرې او د اهل بیت د قربانۍ خبرې او د اهل بیت فضائل دا داسې ډېر شوق ذوق سره نه بیانوي دا ښه طریقې کار نه امام حسین صاحب شیعاګانو ته نه پرېږدی امام حسن صاحب شیعاګانو ته نه پرېږدی حضرت فاطمه صاحب شیعاګانو ته نه پرېږدی حضرت امام علی صاحب حضرت علی رضی الله عنه شیعاګان ته دا زموږ د اهل سنت مشران او مشران دي زمونږ محبت او زمونږ حب او زمونږ اخلاص په ان شاء الله د دې سره ظاهريږي ګور
زمونږ اعتقاد اگر چې دا راغلی دی چې اوله مرتبه د حضرت ابوبکر صاحب ده، دویمه مرتبه د حضرت عمر صاحب ده، دریمه مرتبه د حضرت عثمان صاحب ده، دا زمونږ اعتقاد دی. څلورمه مرتبه دا د حضرت علي صاحب راغلی ده. او سره د دې نه چې په مرتبو کې نه دا فرق راغلی دی، الله تعالی خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم الشان خیر او برکت ورکړی دی. روایاتو کې ناراضي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې په خطبه باندې ولاړ. خطبه په شریعت کې دې ته نه وایي، دا چې کوم تقریر اوس کوم دې ته خطبه نه وایي. ښه دا اذان چې وشي او د اذان نه پس سړی ودرېږي، امام صاحب ودرېږي او دا دوه خطبې وایي، نو دې ته په شریعت کې نه سوی خطبه وایي. دا شی راواړه ما ته وانه کړي، دې ته سوی خطبه وایي. دا دوه خطبتین امام چې کله ودرېږي او د امام د ودرېدو نه پس دا دوه خطبې کېږي په عربی کې، نو دې ته خطبه وایي. بس شو. په دې خطبه کې به چا سره خبرې نه کوې. په دې خطبه کې که څوک څه کارم کړي نو ته به جواب نه ورکوې، نوم به یې نه هلې. اوس وګوره ته ته په تقریر کې یو ځل ویم چې فضل محمده فضل محمده کنه، دا خو پکار دی چې زه نوم ستا نه هلم، دا خطبه نه ده. ښه په دغه خطبه کې چې دا ملا صاحب ولاړي چې څوک رادن نشي نو سلام به هم نه اچي، دې کې به هم سلام نه اچي. په دغه خطبه کې چې دا ملا صاحب ولاړي او چاردان دی کو نو سیده به په دې ځای باندې کښېنئ، نفلونه به نه کې. امام شافعي رحم الله وایي نوافل به کې، دوه نوافل به کې. او زمونږ رایې دا ده چې نه دوه نوافل به نه کې، ځکه اورېدل د خطبې د واجباتو نه راغلی ده. او حدیث کې نه راغلی دی اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام. امام چې کله روزي د خطبې دپاره نو نه به سلام اچي بیا په جومات کې، هسې به هم جومات کې سلام نه اچي. دا مثلا مې چېرته درته کړې ده که نه ده، هسې به هم جومات کې سلام نه اچي. ښه خدا به کله نه اچي عالمګیري وي، دا به هغه وخت کې نه اچي چې خلک د مانځه په انتظار کې د ناست راغلي وي. صفونه برابر دي زمونږ په دې علاقو کې، طریقه کار دي د دې محلو جومات ته چې ورشي سم چلی. زمونږ جومات کې دا نشته، ځکه دا خو ټول علما قاریان حافظان دي. د محلو دی جومات ته چې ورشي که نه ما خاص کر د مازدیګر مانځه کې، خاص کر د ماسخوتن مانځه کې، نو چې صفونه برابر دي دغه ځای پورې بس یو 2 منټه پاتې جمع ودرېدو ته نو یو به هم راشي السلام علیکم. دا ټول داسې کوي که او دا ټول ورته سم په جمع وایي، ته به وایې چې دا د عمرې او د حج نه راغلي وعلیکم السلام، بیا السلام علیکم، بیا وعلیکم، یا خدایه زړه م راله وچو کښېنئ. دغلته سلام په جومات کې اچول مکروه دی. دا مسله یاده ساتئ. ګورئ ښه دا ما 20 ځله تاسو ته ویلې ده. ښه نو خو چې په دې جمع کې سړی مانځه په انتظار باندې ناست دي، د مونځ په انتظار. بلکې چې وانه چې نو زمونږ دا خلک ډېر بد ګڼي، ولې ډېر متکبره دی، جومات کې هم سلام نه اچوي. تاسو وایئ که داسې وایئ که ډېر متکبره دی جومات کې، هغه په شریعت عمل کړی دی. یو خو د دې مړو د دې دعاګانو نه تنګ یو. خفه کېږئ مه، چې کینو نو دوا به وکړو او دوا نه کوي، دوا به وکړو. څنګه جوړې خیر صحت یې ښه دی، غوا لنګه شوې ده که نه ده لنګه شوې؟ دا خبرې دروغ وایم وایې که نه. ستاسو د افغانیانو طریقه مې خوښه راغلې ده او پاس د مومن د جنسیت طریقه مې د بعضو ملیانو خوښه ده. هغه دا ده چې یو 10 کسان 15 کسان یو ځای را جمع شي، نو یو ملا صاحب پکې تلاوت وکړي او د ملا د تلاوت نه پس یو عالم یا یو مشر سړی رولي، هغه وایي دعا به وکړو الله دې وبخي، الله دې خیر کړي، الله دې رحم. زمونږ دا خو چې ناس نه نو چې هر څوک راځي نه دوا به وکړو، دوا نه کوي. یعنې ځای لاړ شئ نن چې چېرته مړي ځای لاړ شئ، الله دې نور خیر پېښ کړي که نه، خو لاړ شئ خیر دی او کښېنئ. کو څوک هم دوا کوي، یو هم پکې دوا د الله په فضل نه کوي، یسې لاس اوچتئ دوا نه کوي. نو یو د دې مړو د دغې دوا نه مونږ ډېر تنګ یو. زه خو یې کله نه کله قصدن نه کوم، بس چې څوک یې کوي زه ورته د لاس داسې ګورم. نو ځکه خلک ویې لکه مفتي صاحب دوا نه کړه دې کې بس چلي. نو یو خو ناروا مونږ نه وي ورته چې وایي چې بس ناروا ده، ناروا ورته نه وي، خو سړی سم تنګوي که نه. بس دوا به وکړو، دوا به وکړو او دوا به وکړو دوا. او یو د محلې د جومات سلام چې څوک را دننه کېږي نو السلام علیکم نو السلام، نو ته 200 وایي نو 200 به سلام اچي. او چې څوک وانه چي نو بده ګڼي، او چې څوک جواب ورنه کړي نو بیا بده ګڼي. بس خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله. حدیث کې راځي اذا خرج الامام،
امام چې کله روزي نو فلا صلات ولا کلام، نو سلام چې په جمعات کې اسی هم نه چې خو په دغه وخت کې به بالکل نه چې ولا کلام او نه به خبرې کې ښه. په دې تقریر کې د اوس چې کوم تقریر کوم کنه په دې کې خبرې جایز دي، خو پټي پټي ګوري ما د وړاندې که چا خبرې وکړي نو دلته را سره امسا پرته وي د ساربندول چې لاړ شم نو امسا را سره پرته وي په دې سټ کې وخامه بیا ګوري. خو کو چرته امسا نه وي او دلته ناست یې نو هم به خبرې نه کوي، او چې تاسو هم خبرې کوئ او زه هم خبرې کوم نو څه فایده شو؟ لکه بیا څه فایده نه. خو چې کله خطبې دې تقریر کې که چرته پټه خبره کوي نو خیر د شریعت کې ناروا نه ده، اگر چې کوي به نه ګوري. خو کو چرته د امام صاحب هغه خطبې ته ودرېږي لکه دا پاس چې ودرېږي عربی کې چې خطبه وي نو اذا خرج الامام فلا صلاه، چې امام روزي نو خبرې به هم نه کوي، سلام به هم نه کوي، دته به ګوري داسې اخوا دې خوا به هم نه ګوري. امام صاحب کوم کو چرته داسې ګډ وډ کار کېږي نو امام به خلکو ته تاسو ګورئ نو زمونږ را چندو والا چې کله چندې کېږي نو موږ کوشش کوو چې موږ خطبه شروع نه کړو، او چې بیا هم دوی چنده شروع کړي موږ خطبه وي نو موږ ورته داسې بد ګورو، وایو ورته نه چې مه کوئ. که څه ټس ټوس هم شروع شي نو موږ ورته وایو چې مه کوئ، په خولې نه وي خو داسې تندي راتري کړو. ولې علما فقها وایي چې د خطبې په وخت کې به امام هم خبرې نه کوي په زولو او مقتدیان به هم نه کوي. نو پاتې لا دا چې دلته چرته یو کس راغی او زه ولې سټډي موشي له ورشم خطبه په ځای باندې پرېږدم او سټډي موشي له ورشم چې جي صاحب په خیر حال راځه که نه، او ډېر ښه سړی راغلی. خدا کار د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل په خپله باندې وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست یو خطبه ویلې ده او یو یې نه ده ویلې. ناګهانه امام حسن او امام حسین صاحب جومات ته رادنډه شو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه په ځای باندې پرېښوده. ګوره دا غټه خبره ده، خطبه په ځای باندې پرېښوده، ورمنډه یې کړې هغه د څپلو ځای ته، او امام حسن صاحب او امام حسین صاحب یې راواغستل، هغه د سینې سره وجنګول، منبر طرف ته راوړل او دواړه ورسره کېناستل او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه شروع. نو خلک حیران شو چې دا ته څنګه کار کوي د الله پیغمبره. ماشومان داري چې زمونږ ماشومان جومات ته هم راځي نو مونږ یې بد ګڼو، ستا ماشومان چې رالل نو حضور صلی الله علیه وسلم وایي تاسو مه خفه کېږئ، الحسن والحسین سید شباب اهل جنه، دا د اهل جنت د ځوانانو سرداران راغلي دي، دا د جنت ته ځوانانو باچیان دي. نو چې د جنت ته ځوانانو باچیان شو نو خامخا ما به عزت کوو، ځکه چې دا جنتیان راغلي دي، او دا د حضرت فاطمې صاحب بچي راغلي دي، او د علي صاحب بچي راغلي دي. علي صاحب او فاطمه صاحب کې فاطمه صاحب اعلی ده د علي صاحب نه. ګورئ ښه دا خبره تاسو کړې ده، چا زما په خیال کړې ده، ما کړې ده. فاطمه صاحب اعلی ده د علي صاحب نه. ګورئ فاطمه صاحب کې علي صاحب کې چې دا خیر راغلی دی، دا د زوی چې وشو د نوم محمد و، نو څوک ورته محمد ابن علي نه وایي، څوک ورته محمد ابن علي نه وایي، او دا سیدانو کې ابن عجیبه کار ده او که نه. د حضرت علي صاحب دا بچي سیدانو کې نه دي شامل، دا د حنفیه زامن دي، او چې کوم سیدانو کې د حضرت علي صاحب نه پیدا دي د حضرت علي صاحب زامن دي، خو څوک ورته سیدان نه وایي. نوم یې دی محمد ابن حنفیه، هغه محمد چې د علي صاحب زوی دی خو د حنفیه د ګېډې نه دی. او امام حسن صاحب او امام حسین صاحب ته محمد الحسن ابن علي او حسین ابن علي وایي. دا ولې پته ولګېده چې ساداتو کې ساداتیتو دا د زنانو د طرف نه راغلی. نه یو ناشته مسله ته بله کوم، هغه دا ده چې د غیر سید نکاح د سید سره جایزه ده که نه ده. نو شوافی ټول وایي چې ناجایزه ده. د مانسیرې او د بټګرام او د ګوړې شریف د حضرتانو هم دا رایه ده چې سیده ښځه دا به پښتون سړی نه کوي، ساداتو کې به نکاح پښتون نه کوي، یعنی پښتون سړی به سیده ښځه نه کوي. خو د سید نه مې مراد میاګان نه دي. ګورئ ښه تاسو خو د ټولو نیمو دیني خېلو زنانه د میاګانو نه دي، د بوچې د میاګانو نه دي، او پلانکي میاګانو نه، میاګان نه یادوم. ګورئ خاص سیدان، او دا رای زمونږ نه ده، دا رای د امام شافعي صاحب دي. ده زمونږ په نیز باندې د سید سره نکاح جائزه ده، او د شوافیو په نیز باندې د سید سره نکاح د پښتون سړي ناجایزه ده. پښتون سړی به د سید سره نکاح نه کوي، بیا نسب کې خلط راځي. او یو بل ناشنا مسله، ساداتو کې چې کله نکاح وشي نو نسب به د ښځې نه راځي، لکه څنګه چې د حضرت علي صاحب او د حضرت
فاطمه صاحب نکاح شو نو نسب او نسبت څوک دا نه وایي چې دا د ابو طالب صاحب نوسی دي د ما په خبرو رسه دا امام حسن صاحب او د امام حسین صاحب متعلق دا نه وایي چې دا د ابو طالب صاحب نوسی دي نو چې خدا غدي کړه خلق شوی وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی دي نو ګوره د علي صاحب واسطه چې د ابو طالب صاحب پکې څوک نه یادي او نسب یادي چا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو علماء لیکلي دي خاص کر شوافیو چې ساداتو کې پښتون وي او سیدی او نکاح وشو نو بچي به سیدان راغلي شوافی وي خدام راینه چې د پښتون او د سید نکاح وشو اول خو به کیږي نو خو وشو نو بیا بچي به سره راغلي سیدان راغلي خبر راغلی ده دا د خیر او برکت خبر راغلی ده خدا زمونږ د امام ابو حنیفه د فقه حنفي رائے نه ده د فقه حنفي رائے ده چې د پښتون او د سید نکاح هم جائز ده او د فقه حنفي رائے ده چې د پښتون او د سید نکاح شو نو بچي به پښتانه راغلي بچي به سادات ني اگر چې خیر او برکت ول الله تعالی ور کړی دي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله رحم وکي کرم وکي مغفرت هم نصیب کی تکلیف مصیبت هم پامان کې اوسات د دوه جهان خیر او برکات راکړي یا الله د خیر او باران وکي یا الله د خیر او باران وکي یا الله د غریبی ختم کړي یا الله تعالی دې وطن ته خیر پېښ کړي ترانه راضي شي ربي کریم ترانه راضي شي مسلمانانو ته خیر نصیب کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین سنت کوي دا